کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کونړ په کچه په 3.5 جریبه ځمکې د مالټو، لیمو او نارنج بوټو باغونه جوړ دي او سږني حاصلات هم د پام وړ بولي. د کونړ په ولایت کې 3.5 جریبه ځمکه په لیمو، مالټو او نارنجانو باندې کرل شوې ده او 8,000 ټنه حاصلات شوی دی او 90 جریبه ځمکه نوره باغونه کرل شوي دي او هغه هم حاصل ورکړي. دلته د سیتروسو د باغونو څښتنان هم د باغونو له جوړېدو او سږکال لاسته په ورغلې ګټه خوښ دي. زمونږ چې دی د 6 جریبه ځمکه وه، مخکې به په غنم او جوار کول، اوس چې دی اوس په لیمبان او دا نارنجان کوو. اوس د نارنجان او لیمبان په دې کوو چې حاصلات یې ډېر دي او بل ګټه وټه د غنمو نه ډېره کوي. حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ سره د سرو په باره کې همکاري وکړي، د نورو بوټو د باغونو زمینه راته برابره کړي. لیمبان او نارنجان او د دې شیانو حاصلات ډېر دي او کال په کال باندې زیاتېږي، کموتي نه کوي. کال په کال باندې دا باغونه دا خلک دا کوي، دا زیاتوي او ډېرېږي، حاصلات یې ښه دی، خلک ترې خوشحاله دي. سږني ښه حاصلات یې کړي او موږ د سږنو حاصلاتو نه د دې باغونو خوشحاله یو. کونړ کې بیا ځینو کروندګرو د شفتالو او سره املوکو باغونو جوړولو ته هم مخه کړې ده. رمضان نامې چې د مرکز اسداباد د لچګلي اوسیدونکی دی، په خپله 2 جریبه ځمکه یې د شفتالانو او سر املوک ونو باغ ته تابع نیولې ده. ما خپله تقریبا 2 جریبه ځمکه په سور املوک او شفتالو په دې باندې کړې. دلته ښه نتیجه نارنج، شفتالو او دا سور دغه چې دی د املوک دی ورکوي او لیمبان او دا شیونه. نو په نړ کې اوس د دې بوټو رواج ډېر دی، هر سړی په خپلو ځمکو باندې نارنج او شفتالو او املوک او دا شیان ډېر کوي. په دې وروستیو کلونو کې کونړ کې خلکو د سیتروسو باغونو ته مخه کړې ده، خو د باغونو د جوړولو ترڅنګ بیا د همدغه ونو بوټو د روزنې لپاره دلته ډېرې پرمختللې نرسرۍ یا فارمونه هم جوړ شوي دي چې بوټي په کونړ سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم د کینولو لپاره وړل کیږي. محمد ناصر ملنځی، د افغانستان ملي ټلویزیون، کونړ.